ورو سوال کړی دی وی بعض خلک دا وایي چې کله یو زنانه خوب ویني او دې باندې بیماري راغلي یعنې خپله بیمارۍ کې ماهوارۍ کې نو دې خوب له څه اعتبار نشتی ولې ځکه چې دې دا خوب په داسې ورځو کې لیدلی دی چې دا په ماهوارۍ کې و په خپله بیمارۍ کې وه او طهارت کې نه وه نو دا هسې بیا هغه پالتو خوبونه شو هغه خوب نه دی چې سړی د دې تعبیر راوباسي دا خبره صحیح ده که نه ګوره دا خبره یاده کړي د خوب د حقیقي کېدو دپاره دا شرط نه دی چې بنده به بالکل پاک صفایي شرط نه دی خو غوره ده او که تاسو ته یاد یو هفته دوه مخکې زما نه سوال شوی چې کافر داسې خوب لیدی شي چې هغه رښتیا وي یادې ته که نه دی او ما ویلو ما کیدی شي نو کافر خو پلید دی د عقیدې نه او کیدی شي دا کافر چې کوم دی د بدن هم پلید دی ځکه چې طهارت خیال نه ساتي او که بدن یې پاک ومي نو چې اودس چاردامې کړی دی اوده شوی دی چې خوب لیدلی بیا هم په طهارت خو نه دی که نه نو دا دلیل دی په دې باندې چې کیدی شي داسې چې یو سړی په طهارت نه وي د طهارت په حالت کې نه اوده شوی او دی یو خوب ویني او هغه د تعبیر لایق وي او هغه حقیقت وي داسې کیدی شي خو دومره دا چې کله یو انسان اودس وکړي اوده شي که نه نو بیا غالب ګمان دا دی چې دی چې دا کوم خوب ویني دا رښتینې خوبونه دي ورسېدی پې که نه دا چې کله اودس دې وکړو اوده شوې طهارت په حالت کې نو اوس دلته زمونږ ګمان ډېر شو چېرې دا خوب به صحیح دا به رښتینی په نسبت د هغه سړي د خوب چې هغه د بې اودسۍ په حالت کې اوده شوی دی علماو پخوانو علماو وسنو علماو امام ابن حجر امام نووي دې ټولو آداب ذکر کړي دي هغې ته ادب الرائي وایي ادب الرائي یعنې څوک چې خوبونه لیده غواړي یو سړی چې ما خوب ولیدی رښتینی خوب د هغې دپاره څه آداب دي هغه به په ځان کې راولي دا نه چې ته اوده شي او بس چې څه وشو یو دا چې دا سړی به په ژوند کې رښتینی وي الله اکبر دا ډېره اهمه نقطه ده چې دا سړی به په ژوند کې څه رښتینی وي نو چې دی په ژوند کې رښتینی نو غالبا د ده خوبونه هم رښتینی دویمه ده چې دی به اوده کېږي نو اودس چاردام به وکړي بیا به اوده شي درېیمه دا یې ذکر کړې ده چې دی کله اوده کېږي نو د خوب کولو نه مخکې چې کوم اذکار دی هغه به وایي څلورمه دا ده وایي په ښی اړخ به اوده کېږي کوم چې ادب دی د اوده کېدو چې دا ادب موږ دا نه دي ویلي چې دی کې څه نه وي نو خوب ستا دروغجن شو خو چې دا ټول کارونه دې کړي که نه نو غالب ګمان دا دی چې ستا دا خوبونه به صحیح دا به رښتیني او که د دې آدابو خیال دې نه ساتلی نو بیا کیدی شي چې ستا خوب رښتینی کیدی شي ځکه چې هلته تا د آدابو خیال نه دی کړی نو دا خبره کمزوري ده چې چا هم کړې ده چې زنانه چې کله په خوب کې عفوا زنانه چې کله په ماهوارۍ کې یو خوب ویني نو دا به دروغجني یقیني دا خبره کمزوري ده